a mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. کې هیله احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینوالو په دې امید چې تاسو به درته روغ او جوړ وئ او د صحت کلیو کې به نغښتي وئ زه بخ الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې د یوې نوې او خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم مینوالو په نننۍ ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو چې خپل موبایل د انټرنېټ په ذریعه باندې چیک کړو چې دغه موبایل اصلي دی او که دیسي او تاسو هم په دغې طریقه باندې دا هم کولی شئ چې ستاسو موبایل کور کوم دی څومره سایز لري کومې کمپنۍ څخه دی د موبایل خصوصیت څه دي ریم یې څومره دی همداشان میموري کارډ یې څومره دی همداشان دغه موبایل په کوم میتود جوړ شوی دی یعنې هر ډول معلومات چې تاسو غواړئ د خپل موبایل په اړه یې ترسره کولی شئ او ترلاسه کولی شئ نو مینوالو راځو طریقې ته طریقه څه ده لومړی مینوالو تاسو انټرنېټ ډیټا خلاصه کړئ او تاسو یو بروزر ته مراجعه وکړئ هغه که هر بروزر وي تاسو به لاړ شئ بروزر ته کله چې بروزر ته ولاړئ دلته به ورته ولیکئ ime.info دا به مینوالو تاسو سرچ کړئ وبخئ ime.info مینوالو تاسو ته به داسې شکل راشي نو دلته مینوالو دغه خانه تاسو ګورئ دغه خانه کې به تاسو د خپل موبایل آیمي نمبر ورکړئ آیمي چک کولو دپاره تاسو مینوالو دغه پونتڼی کېږئ او سټار خیش 06 او خیش دا به ډایل کړئ دلته به تاسو ګورئ مینوالو لومړی آیمي او دوهمه آیمي دې کې چې تاسو کومه یوه آیمي راواخیسته او دلته یې پیسټ کړئ نو تاسو ته به معلومات درکوي تاسو ګورئ مینوالو دغه لومړی آیمي چې ده دا ما دلته ځان سره سیو کړې ده د دغې کپي زه راخلمه د کپي کوم او دلته راځم دغه ویب سایټ ته د کې کلیک کوم همداشان دلته دغه پیسټ کوم کله مې چې پیسټ کړه نو دلته مینوالو تاسو دغه کومه آیمي چې ما راخیستې ده دلته به مینوالو تاسو په آی ایم ناټ ا روبوټ دې باندې به کلیک وکړئ دلته ماته وایي چې په دې کې موټر کوم دی نو تاسو نه چې هر ډول پوښتنه وکړي دغه پوښتنه تاسو ورته ځواب کړئ دغه تصویر کې ګورئ چې کله دلته موټر راځي نو هغه موټر به زه کلیک کوم دلته مینوالو تاسو اوس چیک باندې کلیک وکړئ دلته کوم ځای کې مینوالو غلطي شوې ده زه تاسو ته دلته آیمي ښیم او بیا یې هلته پیسټ کوم 15 یو نوي درویش یو نوي یو نوي یو دېرش صفر 911 دوه څلوېښت او درې اویا
او 4. دلته مینوالو دغه I am not a robot دې باندې کلیک کوم او چیک باندې بیا کلیک کوم. تاسو ګورئ مینوالو دلته ماته وایي J810F ګلکسي G8 2018 ماډل دی او J810F یې د انډراید موبایل ماډل دی. همداشان د کومه ایمي چې ما ورکړې وه دا راته ښایي چې د دې ایمي ده او دلته راته وایي چې ستا د سریال نمبر کوم دی. دلته لاندې راشئ ماډل ګورئ لومړی ښه نه ماډل هر څه یې پکې وضع کړي دي او برانډ یې کوم دی کمپني سمسنګ ده. ایمي کومه ده دغه ایمي ده او دغه یې سریال نمبر دی او کوم کلر کې دی تور کلر کې دی دغه پوزیشن کې د کمپنۍ څخه راغلی دی. دلته وایي چې ویرنټي لري او که نه دغه به تاسو کلیک کوئ. چیک سریال نمبر ویرنټي کریر دغه تاسو هم چیک کولی شئ. پون بلاک لیست چیک ساده د موبایل بلاک لیست چیک کوئ. چیک پون نمبر د تلیفون نمبر چیک کوئ او دلته وایي سمسنګ انلاک بای اپ تاسو دغه که خلاصوئ چیرې د اپس په ذریعه باندې یعنی کنټرول لاک شوی وي نو تاسو دا خلاصولی شئ. یعنی هر ډول معلومات که تاسو غواړئ چې دلته معلومات ترلاسه کړئ نو دلته کولی شئ. همداشان هارډ ریسیټ څنګه یې فرمټ کولی شو ډاونلوډ فرمویر تاسو د دغه پروګرام څنګه ډاونلوډ کولی شئ. this is uncorrect او ریپیټ سلیکشن ده نو تاسو چې هر څه وغواړئ په دې کې تاسو کولی شئ. مثلا زه دلته وایم سمسنګ انلاک دا که چیرته کنټري لاک وي نو تاسو څنګه دغه انلاک کولی شئ. دلته ګورئ مینوالو دلته وایي چې تاسو دغه اپشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو به ټول معلومات ترلاسه کړئ. دلته وایي چې تاسو نه څومره روپۍ کټ کیږي دغه اپس څومره قیمت لري همداشان په کومه طریقه باندې تاسو دا خلاصولی شئ هر څه پکې واضح دي. نو مینوالو په دې طریقه باندې تاسو د خپل موبایل ټول معلومات ترلاسه کولی شئ. همداشان که چیرته تاسو څخه موبایل نادرکه شو بیا هم په دې کې تاسو معلومات ترلاسه کولی شئ. مینوالو که ویډیو مو خوښ شوي وي لایک او شیر کړئ. همداشان که زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ او زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب نو مهربانۍ سره زموږ د یوټیوب چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ ځکه چې هره ورځ مو په دغه چینل باندې نوي نوي ویډیوګانې اپلوډ کوو نو تاسو به له هغې څخه برخمن وئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم د الله په امان.